بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. ستر واکمن 12 کاله د یوې ښځې تر پلو لاندې. دوستانو، فاروق اعظم یم. په پنجشنبې 1402 هجري شمسي د کابل په راډیو تلویزیون لوی ریاست کې د خدای بخښلي ملا محمد عمر مجاهد د یاد یو پرتمینه غونډه وه. غونډه چې د قرآن کریم په تلاوت او د راډیو تلویزیون د رئیس د ښه راغلاست په وینا پرانیستل شوه. د رئیس الوزرا سیاسي او اداري مرستیالانو، د حج او اوقاف، داخله، دفاع، د اطلاعات او کلتور وزیرانو، د مالیې پخواني وزیر او د افغانستان بانک اوسني رئیس او څو نورو درنو مشرانو د خدای بخښلي ملا صاحب محمد عمر مجاهد د ژوند پر مختلفو اړخونو خبرې وکړې. د پوهنتون یو استاذ د دې خبرو په ترڅ کې وړاندیز وکړي چې پر مرحوم ملا صاحب لیکل سوي مقالې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت راټولې او د هغه مجموعه دي چاپ سي. د مجلس په پای کې ما د غونډې په اخر کې وړاندیز وکړي چې د علومو اکاډمۍ کې دي د ملا محمد عمر مجاهد په نوم یوه څانګه پرانیستل سي چې د خدای بخښلي پر ژوند هر اړخیزه څېړنه وکړي. د دغه وړاندیز سره مې ذهن کې راغله چې آیا د مرحوم ملا صاحب د ژوند د آخري مرحلې په ثبت کې به زموږ منحط کلیوال ذهنیت دا اجازه راکړي چې د هغو قهرمانو ښځو نومان، سوانح او کردار هم یاد کړو چا چې ملا محمد عمر مجاهد ته د امریکا او ناټو د ټول قوت په مقابل کې 12 کاله تر خپل پلو لاندې پناه ورکړې وه. د زابل ولایت د سیوري ولسوالۍ د مرزوق د کلي ملا عبدالجبار عمري یو کال مخکې د ملا محمد عمر مجاهد د 9 تلین په غونډه کې ویلي وه: مرحوم ملا صاحب زموږ په کلي کې 18 شپې د ملا کبیر اخوند کره، 3.5 کاله یې د استاد عبدالصمد کره او اخر 8.5 کاله یې زموږ په کور کې تیر کړ. ښاغلي عمري د ده په کور کې د مرحوم ملا صاحب د 8.5 کاله ژوند کیسه کوي او وایي د ملا صاحب د کوټې پر بام به د ورځې زما کوچني زوی او د شپې به مې مېرمنې پیدا کول. کیدای شي د استاد عبدالصمد په کور کې 3.5 کاله هم همدغسې معامله و. دغو مبارکو قهرمانو ښځو 12 کاله د امریکا د یوې لویې اډې څنګ ته پر هغه چا پیره وکړه چې $10 میلیون یې پر سر جایزه پرته وه. ملا عبدالجبار عمري وایي کله چې به د امریکایانو چاپه زموږ پر کور راغله نو مرحوم ملا صاحب او زه به پټنځای ته ننوتلو، زما مېرمنې به پر لار زموږ پل د پښو اثار او نښانې راپسې پاکولې او چې امریکایان به ولاړه بیا به یې راږغ کړه چې دښمن ولاړی او لار به یې بیرته له پټنځایه د راوتو لپاره سمه کړه. دغې بیبي 8.5 کاله د خپل میلمه په موجودیت خپل پلار، مور، ورور، خور او نور خپلوان چې په کلي کې یو ځای ورسره اوسېدل خبر نه کړ. په داسې حال کې چې د عراق د مشر صدام حسین ملګرو خپل مشر چې 24 کاله یې د ده د لاسه نعمتونه خوړلي وه 9 میاشتې هم ونه ساتلی شو. امریکایانو یې پټنځای کشف کړي او هغه یې ونیوی. په ډېره بې حرمتي یې له پټنځایه راویست چې عکسونه یې نشر شوه او د لوی اختر په سهار یې رسۍ په غاړه کې ور واچول او په دار یې وځړاوه. د زابل د سیوري هغه کلی چې 12 کاله یې مرحوم ملا صاحب ساتلی و باید زموږ په تاریخ کې د ننګ او غیرت څلی ثبت سي. بې له شکه د دغه کلي نر او ښځه او ماشومان ټول قهرمانان دي. خصوصا زموږ مجاهد ملت باید د عبدالجبار عمري د هغه د محترمې مېرمنې او مجاهد زوی نومونه د خپلو مبارزو په تاریخ کې په زرینو تورو ولیکي. په دغه ارتباط د هغوی له خولې د قهرمانۍ واقعې باید ثبت سي. دا کلي ته خلک باید ولاړ سي او د دې کلي د هر چا څخه د دغو واقعې پوښتنې وسي او دا تاریخ باید ثبت سي. دا کلي قهرمان دی. دا کسان ملا عمري او د هغه کورنۍ د راسخې عقیدې، صبر و ثبات او قوي عزم نمونې دي چې قدر یې باید وسي.
د دوی بې ساري قرباني او جرأت زموږ د مجاهد ملت او اسلامي امت ویاړ دی. دوستانو، غواړم د دغه موضوع په ارتباط ستاسې توجه یو بلې مهمه موضوع ته هم راواړوم. الله پاک په قرآن کریم کې ډېر ځایونه د ښځو په تاریخ کې د هغوی د مثبت کردار صفت کړی دي. مثلا د بیبي مریم علیه السلام یې ډېر صفت کړی دي چې بسته صورت یې هغې په شان او عزت کې نازل شوی دي. واذکر فی الکتاب مریم. قرآن کریم د فرعون د ښځې چې ستره مبارزه وه په احترام ذکر کوي. همداراز د حوا بیبي حوا د ابراهیم علیه السلام د میرمنو ساره و هاجر، د موسی علیه السلام د مور د خور ملکه سبا او نورو بیبیانو ذکر کړي دي چې صالحات وي. البته له حقه د منکرو ښځو ذکر هم کړی دی. پیغمبر علیه السلام به د خپلو مجاهدو ملګرو ښځو ډېر قدر کوه. هغه مبارک د ژوند تر پایه د خپل لومړۍ میرمنې خدیجې بیبي په فخر ذکر کوه. د اسلام په تقویه او نشر کې د هغې قربانۍ ستایلې او حتی د هغې بیبي د ملګرو به هم احترام کوه. د مکې تر فتح وروسته د هغې بیبي یوه شریکه د ان حضرت صلی الله علیه وسلم خواته را روانه وه. مبارک علیه السلام له لرې هغه وپېژندل، مخې ته یې ورغی، هغه یې راوستل او پر خپل پټو یې څنګ ته په ډېر احترام کښېنول او ډېره مهربانۍ باندې د هغې د ژوند احوالو پوښتنه وکړه. خو زموږ ځینې د خپل مؤمن به قرآن او د خواږه پیغمبر د سنت خلاف د خپل کلیوال منحت ذهن په حکم د ښځې د قهرمانۍ ذکر څه چې په نوم اخیستو یې شرمېږي، چې نوم یې اخلي حیا دې وي ورسره وایي. د مرحوم ملا صاحب کوربه ملا عمري صاحب په خپلو خبرو کې د خپل میرمنې تر ذکر د خپلې قهرمانې میرمنې تر ذکر د مخه وایي بې ادبي ډېره معاف. تاسې ګورئ، موږ پښتانه باید د خپلې ښځې د نوم سره بې ادبي معاف او یا د تحقیر دا بله جمله حیا دې وي ووایو. چې ډېر احترام یې وکړو د خپلو ښځو نو عجزه یې بولو. مثلا وایو عجزه را سره ده یا د ده سره عجزه ده. عجزه ځکه ورته وایو چې پر موږ تل د اسلام د قانون خلاف د ځنګل قانون حاکم دی. په ځنګل کې هغه حیوان برلاسی دی چې قوي پنجې او غټې داړې لري. ښځه عاجزه ده ځکه د نر په شان قوي وجود نه لري. میراث په همدا خاطر نه ورکوو، که نه ولې د وروره څه نسو خوړلی. ښځو ته دا ډول تحقیري الفاظ او جملات کارول د اسلام د ټولو تعلیماتو خلاف دي. تر دغه مې یوه کیسه رایاد سوه دوستانو. کله چې زه د پوهنې وزیر وم، هغه وخت د علماء کرامو ډېر عزت و. یو ملا صاحب چې د علماو په مجلس کې را سره ناست و راته وویل صاحبه له مجلسه مې ولا زړه نه غواړي چې ولاړ سم، خو بهر مې حیا دې وي ښځه راته انتظار ده، خو که اجازه وي. ما ورته وویل چې د ورېندارې د نوم سره دې حیا دې وي څنګه وویل؟ ده وویل ښځه ناروغیانې لري او ځینې وخت چټله وي، نو ځکه حیا دې وي ورسره وایو. زموږ په کلو کې رواج همدا دی. ما ورته وویل ښځې ته د دغسې ناروغۍ سره کومې چې تا اشاره ورته وکړه الله پاک په عزت کتلی دي، موږ په بې عزتۍ ولې ورته ګورو؟ د دې دا ناروغي خو د انسان د تخلیق رمز دی. ما ورته وویل ګوره مولوي صاحب، زما استاد چې څه کار کوي او مځکه او اسمان پیژنو، لمونځ به کوو، که په ولاړ یې نسو کولی په ناستې به یې کوو، که په ناستې مو په وس نه وي په پروت او حتی د سترګو په اشارو به یې کوو، چې څه مو په سر کې وي لمونځ به کوو، خلاصه نه ځینې لرو. همداسې روژه در واخله، موږ که مسافر یا شدید ناروغ نه وو روژه به حتما نیسو، خو د ښځې که محض مزاج خراب سو لمونځ دې نه کوي، قضا هم نسته، روژه ورته معطل ده. یعنی د ښځې هغه حالت چې موږ یې د شرم و حیا ګڼو الله په عزت ورته کتلي دي او په دغه حالت کې خپل فرایض ورته معاف کړي دي، خاص امتیاز یې ورکړی دی. کوم شی چې موږ ته د ښځې په مورد کې نقص او عیب ښکاري هغه شرعي تکلیف دی او رخصت بشرع الله دی. موږ به کله پوه سو؟ ما ورته ویل چې موږ به کله پوه سو چې د ښځې د نوم سره حیا دې وي په ویلو دا ګناه کوو. موږ الله او د هغه رسول ناراضه کوو او خپل ځانونه له دې نه بې خبره معرفي کوو.
دا د دین خلاف کلیوال منحط ذهنیت دی چې پر موږ مسلط دی. الله عز وجل موږ ته تفقه په دین کې راکړي. من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. اوس سوال دا دی چې په اسلامي امارت کې به د دغسې قهرمانو ښځو په باره کې چې یو مثال هغه ښځه ده چې ملا محمد عمر مجاهد ته 12 کاله تر خپل پلو لاندې پناه ورکړې وه. آیا زموږ کلیوال منحط ذهنیت د اسلام د ارشاداتو مطابق به څه تغییر ومومي؟ آیا حکم به صادر سي چې د ښځې د نوم یادولو سره چې څوک نور بې ادبي معاف او یا حیا دې ونه وایي؟ آیا فرمان به جاری سي چې ملا صاحبان اجازه نه لري چې په بدۍ، قمار یا شغار مخۍ کې د ورکول سوي نجلۍ نکاح وتړي؟ آیا اوس به موږ حاضر سو چې د روس او امریکا سره د عظیمو جهادونو په وخت کې د هغو قهرمانو ښځو نومان، سوانح او کارنامې د خپل ویاړلي تاریخ په کتابو کې ولیکو، کوم چې مجاهدین په خپل کور کې ساتل، ډوډۍ ورپخول، جامې ورمینځلې او د دوی پر سر لوی ځاني او مالي خطرات قبلول؟ آیا دا توان به پیدا کو چې د قرآن کریم په پیروي د خپلو ټولو قهرمانو ښځو تاریخ ولیکو او ټول نړۍ ته وښیو چې په نړۍ کې افغان هغه قوم دی چې نر او ښځه قهرمان او د انساني شرافت مدافع دي؟ آیا په موږ کې به دومره تفقه په دین کې پیدا سي چې خپلې مجاهدې او قهرمانې ښځې دومره وځلوو چې د ټولې نړۍ د ښځو لپاره اسوه او الګو سي؟ اسلام چې نجونې له ژوندۍ ښخېدو راخلاصې کړې او د نارینو سره یې سیالې کړې، آیا موږ به د قرآن کریم د هدایت سره سم او د سنت رسول الله په پیروي خپلو لوڼو ته د علم دروازې خلاصې کړو چې علمي او معنوي شخصیت یې وده وکړي؟ دوستانو، دا وخت دی چې موږ ټولې نړۍ ته وښیو چې اسلامي نظام د خپل دین د ارشاداتو په پیروي د خپلې مور، خور، لور او د ژوند د ملګري د زړه له کوم احترام لري. او امارت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه حدیث مبارک ته ملتزم دی چې فرمایي انما النساء شقایق الرجال. په یقین ښځې د نارینو په شان دي، د نارینو سیالي دي. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.